الناس يحبونه لامهاتهم خلق دا خوښ نه غني چې دا غو د مور سره زنا وشي استدلال سره کوي به ورته ویل افتحبه لابنتك لا اله الا الله ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله استغفر 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 الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا 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 الله استغفر 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 الله لا اله الا 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 الله استغفر الله استغفر الله اللهم انا ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي لا حول ولا قوه الا بالله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي لا اله الا الله 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 انت الاله ونحن عبيدك ونحن عبيدك ونحن عبيدك يا ربنا يا ربنا لا اله الا الله 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 ولا الناس يحبونه لامهاتهم حديث کې راځي محمد رسول الله فرمایي د زلزلہ ولې کېږي اصل کې دا مسله د قیامت زلزلې قران کې الله بار بار ذکر کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ویو د اخرت زلزلہ الله عز وجل موږ له یادای چې ورځ به د اخرت زلزلہ مرضی اذا زلزلت الارض زلزالها په ټول دنیا باندې به جوړه کړی ویل الله توجه دویمه وجه ده الله عز وجل د خپل قدرت موږ له خي يهود بچي نسوارا بچي نور خلق بچي دغه بلوي سي طاقت زمنګ د الله دی لوی زمنګ د الله د اجزمه کو اسمن نه غړقي دریمه وجه ده زمنګ ګناهونه زیات خاص کر زنا دلته زنا په اړه کې دا خبره مشهور ده زناونه چې کله زیات شي نو د قران او سنت نه دغه تعلیم موږ راکړی شوی دی چې ایسته بدی وخت کې الله به خلکو زلزلې به راوي خپش کول څه پکار دي کول به دا پکار دي چې انسان سره به د لاس کې پیسې وي د محمد رسول الله د احادیث معلومیږي هغه صدقه زموږ وجدا ده نو د په لاس کې چې کله غلام هغه آزادول درې موجوده موږ باندې ودرېدل درېمه طریقه کومز باندې به نه نو به د رسول الله د ارشاداتو معلومیږي ذکر زموږ بل هیڅ څنګه سوا د الله د قلاله تسلیمي په کار ده چې رب مو خډیر کمې زیته بکړي کوم د دې څخه الله جو بل ځکه مرګره کبل ځکه سوره رحمان کې څنګه الله را فرمایي وې کده اسمانو د زمکه د کینارونو وتخته ازمانه وتخته اخر به چرته ځي هیڅ شرط هم تللی شو رسول الله دې صلی الله علیه